محترم دسه ځینې ملګري دا 2 ورځې کې موږ نه پوښتنې کولې چې د افغانستان د ازادۍ په باره کې تاسو ولې لایف خپرونه ونه کړله. نن دغه ورور افغان یو سلونون نسل چې لیکلی مخامخ د ماته زه هیڅ نه پیژنم چې د کوم ځای ده، خو د خوستي په نوم به کله کله راته موږ سره لایف خپرونه کې اصل کې دا د لوګر نن یې ماته په شخصي کې زنګ وهلی، ډېره لویه ګیله یې وکړله. افغانستان په تاسو حق، ما خپل مشکلات ورته ویلې، خدای دې کښې د هغه وخت تسلي شوي او وعده مې ورسره وکړله چې دا د افغانستان د ازادۍ د خپلواکۍ غږ جګول په موږ یو قرض یو دین ځان ترې نه خلاصوي انشاءالله العزیز. نن شپه په دغه باندې لایف خپرونه وکړو، اختر هره ورځ اختر خو چې موږ ورته لږ زره برابر شو د بیان د ازادۍ د دښمنانو لخوا نه موږ تر برید لاندې. نو اول به یو سلونون نستواخ ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه تاسو ته مبین صاحب، قاری صاحب تاسو ته، یوسف جان ته، لالا ته کېدای شي همغه یوسف جان لالا سلامونه. د خپل د یو کال ازادي د استقلال ورځ هر افغان ته د زړه د کومې مبارکي وایم. او دا ورځ په ما ته ډېر یو محترمه او یو ډېر داسې څه درته وایم چې که ما داسې مخکې کلونه زه ګورم، دا نن ګورم په دغه وطن کې، او چې زه دا بیرقونه ګورم کته او پورته، دا بیرقونه، دا خپلواکي او دا ورورولي او دا غیږ خلاصول یو بل ته موږ ورکو که نه. زه غواړم چې دغه زموږ کم مرور وروڼه دي یا کم موږ سره سیاسي اختلافات لري، دوی لري که نه، زه دوی نه هم غواړم چې زه خپل وطن ته باید موږ یو کار وکړو چې نور دغه وسله هم جګه کړې ده، دا باید په ځمکه وهو، دا وسله بیلچه او کولنګ واخلو، نور دې نه پس د خپل د وطن آبادي ته باید کار وکړو. یو سلونون نصرور یوه خبر درته کوم، کوشش کوه د موږ لایف مه تحریفوه، د موږ راتلونکی نسل ته ګوره موږ اسلحه راجب کړې، جهاد فرض عین د همداسې یو ازادي به اخلو لکه نن نه مو یو کاله مخکې اخیستې وه. مهرباني ما خو خبرې ته پرېږدئ که نه. تاسو خو زه دا وایم چې ګوره موږ که وسله اخیستې ده، نن باید موږ نړۍ سره او دنیا سره ځان ورسوو. که موږ وایو چې موږ دنیا ته احتیاج ناستو، موږ تا اوس هم احتیاج هستو، دغه کم انټرنیټ، دغه کمه فضا، کم دغه اوس دغه کم تکنالوژي چې دا مو تا یو انګریز ته یو یهود ته احتیاج وو. پیسې ورکوو، تحریف مه کوه. نه تحریف نه ده مبین صاحب. افغان وروره تاسو که چېرته د موضوع اړوند لنډ تبصره کوئ هم کولی شئ، او که کومه پوښتنه لرئ هم پوښتنه مو مطرح کړئ. پوښتنه مې قاري صاحب تاسو نه پوښتنې زه لرم، ځای زه نه بولم، زه به یو لنډ تشریح وکړم. دا خبره د ډېرو ملګرو د موږ تاسې د ځینو افغانانو دا خبره په ځای نه ده چې دوی وایي چې موږ په ټکنالوژۍ کې، په انټرنیټ کې، په دې شیانو کې دا اوس محتاج یو. دا ګورئ تاسې دنیا ته لاړ شئ، ډېر هېوادونه دي چې یو بل ته په ډېرو شیانو کې محتاج دي. په ټکنالوژۍ کې دغه ټکنالوژي، دا موبایل، دا انټرنیټ چې دی استعمالوم، دا د دوی په ما باندې کوم احسان نه ده، کوم ترحم نه ده. زما استعمال ته دی محتاج ده. دغه موبایل چې زه استعمال نه کړم، دی په چا خرڅوي؟ دی په میانو یې خرڅوي، په مرغیو، په حیواناتو یې خرڅوي، خو په ما یې خرڅوي. دا د کمپنۍ په ما روانه ده، دی ما ته محتاج ده. ځکه د ټکنالوژۍ او پرمختګ ته محتاج یم. دی دا ټول کاروبار، دا هست و نیست ما ته محتاج دي. چې زه دغه دا شی استعمال نه کړم، دی په چا خرڅوي؟ دا هیڅ منطق نه ده چې زه د ټکنالوژۍ ته احتیاج یم. بالکل قاري صاحب، احتیاج نه لرم. زه د ما د استعمال ته محتاج دي. زه د ټکنالوژي استعمال، زه هېڅ مفت د خدای په رضا نه استعمالوم. زه د انټرنیټ پیسې ورکوم، دا موبایل مې پیسې ورکړي دي، د موبایل پیسې ورکوم، قیمت ورکوم. بله خبره دا محترمه چې زه به تاسو ته وخت درکړم که تاسو کوم سوال پوښتنه درلوده. موږ تاسې باید هېڅکله هم دا ذهنیت جوړ نه کړو چې دا وسله باید په ځمکه ووهو. تاسې په دنیا کې ماته یو داسې ملت وښیئ چې هغې ته هغه خپل نسل ته دا تعلیم ورکوي چې ته وسله په ځمکه ووهه. لاړ شئ د امریکا نه یې ونیسه تر اسرائیلو پورې لاړ شه، د ټول اروپایي ملکونه راواخله، روسیه راواخله، چین راواخله، ستا په ګاونډ کې پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، دا ټول هیوادونه راواخله. تاسې ماته د بیلګې په ډول وښیئ چې یو ملت د خپلو ماشومانو ته یا خپل نسل ته وایي چې وسله د ځمکې نه ووهه او قلم د کاغذ دې راواخله. صحیح ده، قلم کاغذ هم راواخله، وسله ولې د ځمکې نه ووهم؟ دا په نړۍ کې، په دې نړۍ کې چې څوک ژوند کوي، دا د وسلې په زور کوي، د توپ او ټانک په زور کوي. هغه ملتونه چې وسله نه لري، کله د یوه یرغلګر د یرغل لاندې دي، کله د بل یرغلګر د یرغل لاندې دي.
هغه ملتونه چې هغه اټوم بم لري هغه باندې په نړۍ کې څوک دا جرأت نشي کولای چې په هغه باندې برید وکوي. ولې دا اټوم بم په دې اوسنۍ نړۍ کې اټوم بم د دې لپاره خلک نه جوړوي چې استعمال کړي. اوس اټوم بمونه څوک نه استعمالوي. اټوم بم د دې لپاره جوړیږي چې په دې خپل ځان وساتي، د پردي يرغل نه، د پردي د تیری او د برید نه په دې ځان ساتل کیږي. وسله د ملتونو د ځان ساتلو یو وسیله ده. دا خبره قطعا مکوي چې وسله د ځمکې نه ووهي. وسله هغه ملتونه د ځمکې نه وهي چې هغه غلامان دي، د پردیو د امر لاندې ژوند تیروي، د پردیو د حکم لاندې ژوند تیروي. آزاد ملتونه، خپلواک ملتونه، هغه ملتونه چې غواړي چې خپل ازادي وساتي، هغه هیڅ کله وسله په ځمکه نه وهي. هغه وسله صفا کوي، وسله ته تیل ورکوي، وسله د زنګو نه ساتي او وسله په هر وخت کې د دوی سره ورسره وي. دا موږ ته د اسلام تعلیم ده، د الله د رسول تعلیم ده، د قرآن تعلیم ده. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قرآن موږ ته حکم کوي. نو دغه فکر چې تاسو ته چا درکړی دی په ډېرې بخښنې سره تاسو ته په احترام، دا فکر غلط دی. دا د لویدیځ څخه یو څو راغلیو موږ ته دا فکر راکړی دی چې راځئ وسله د ځمکې نه ووهو. مهرباني وکړئ کوم سوال لرئ. قاری صاحب ګوره نور باغه تنوز خیزه تاسو نه سوال کوم. ګوره تاسو ماشاءالله قاری استئ. تاسو نه سوال به زه دا کوم چې ګوره مخامخ کومنګ ته وس تاسو غلام مې بلو مې زمانه پلار نه مې نیکه نو مې غور نیکه مونږه هیڅ کله غلامی نه د کړای نه به کوو او نه به شو غلام نه دی ویلي. محترمه د لایف ډیر خلک ګوري. نه تاسو مونږ نه دی ویلي غلام نه دی ویلي. تاسو مونږ سپکه کلمه هم نه ان شاء الله کړو. نه بخښنه غواړم. زه په تاسو نه یو سوال بل کوم. قاری صاحب ګوره تاسو اسلامي نظام غواړئ او تاسو ماشاءالله په حدیث او په قرآن باندې ماشاءالله تاسو ژبه ډیر چلیږي. خو خبره دلته ده چې مخامخ پیغمبر علیه السلام ته توهین خلک کوي. دنه به زه مخکې یو بل سوال کوم. دا مخکې دا سوال ما خیبر صاحب نه مکو خو ځواب رانه که زه به تاسو نه وکم. په دغه نړۍ کې 50 ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. په دغه نړۍ کې کوم ملک ته چې سختریزه مسلمان لري یا ډیر با تقوا مسلمان لري، دا کوم ملک ده قاری صاحب؟ دا ولن وضاحت سختریزه نه د هدف څه ده. لمړی خو ګورئ افغان صاحب ته چې کله پوښتنه کوي پوښتنه باید لمړی تشریح کړي. سختریزه څه معنا؟ کله چې سختریزه تعریف کړي نو اوس جواب درکولای شم. ډیر با تقوا سړی مونږ خلک دا په کوم هیواد کې فرض مثال دي؟ الحمدلله افغانان په ټوله نړۍ کې خپل ایمان او په دین قائم خلک دي، خو سختریزه نه دي. دا سختریزي کلمه کارول چې دي دا زه سم نه بولم. سختریزه نه دي. په اسلام او په دین تر ټولو ولاړ خلک چې دي هغه افغانان دي. بالکل قاری صاحب بخښنه غواړم. مبین صاحب افغان اورور زه قاری صاحب نه پوښتنه لرم. قاری صاحب دغه څوک چې مونږ ته وایي ټوپک لري کا هغه بیټ سوباړی لاس کې واخله، راکټ لانچر لري کا فوټبال کا خوسایو کا دغه شیونه دغه تعلیم ولې د اسرائیل ته نه وایي چې خپل 2 کلن 3 کلن 15 کلن. مبین صاحب زه تاسو ته بل نادره وکم. په 19 کلونو کې تر ټولو زیات کار چې دلته د افغانانو لپاره وشو هغه په لهو لعب وشو، هغه په کرکټ وشو، هغه د ښځو په کرکټ او په نورو د شیانو وشو. هغه مزل چې نورو هیوادونو په د کرکټ په برخه کې، زه د کرکټ مخالف نه یم په کلي ډول. دغه لوبې د امارت په وخت کې هم طالبانو په وخت کې هم ولې ته خپل چوکاټ کې کوم مزل چې دوی په 100 کلونو کې وکړو، نور هیوادونه دغه مزل په 500 کلونو کې کوي. ولې دوی په 100 کلونو کې وکړو؟ پوښتنه دا ده، سوال اصلا دا ده چې امریکا ولې د کرکټ نړیوال ټیم نه لري؟ روسیای ولې نه لري؟ چینی ولې نه لري؟ اسرائیلی ولې نه لري؟ جرمنی ولې نه لري؟ ټول نړۍ کې هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ د واک چلولو فکر لري، هغه ولې د کرکټ او د لوبو نړیوال ټیمونه نه لري؟ ځکه دا شیان دا د ملتونو د تسخیر دپاره د دغه امپراتورۍ یوه وسله ده، یوه وسیله ده. دوی څنګه کولی شي چې ملتونه په دې شیانو مصروف وساتي؟ دوی څنګه کولی شي چې هغه ملتونه د خپلو اصلي اهدافو څخه غافلګیره کړي؟ نن د موږ تاسې په دې هیواد کې کرکټ دپاره کار روان ده، که ښځه ده او که نر ده، که ماشوم ده که ستر ده، که محصل ده که هر څوک ده، که د پانتون یا د مکتب او د هر ځای شاګرد ده، هغې ټول فکر یې په کرکټ کې ده. ولې؟ دا کرکټ دومره مهم ده او بیا چې په کرکټ کې یو هیواد ته ماتې ورکړي نو بیا دې ته دی جشنونه جوړوي. تاسې راځئ تاریخ وګورئ.
نور هیوادونه وګورئ، نور ملتونه وګورئ، لاړ شئ امریکا ته، لاړ شئ اسرائیلو ته، لاړ شئ روسیې ته، لاړ شئ چین ته، لاړ شئ جرمني ته، لاړ شئ نورو هغه هیوادونو ته چې هغه په نړۍ د واک چلولو خوبونه ویني. هغوی په دې شیانو ځانونه نه دي مصروف کړي، هغوی د خپل نوي نسل وخت په دې شیانو نه ضایع کوي. موږ دا نه وایو چې ته راشه ماته سنګر ته راشه، زه وایم د پوهنتون د مکتب محصل وروره خپل هدف دې وپېژنه. نو چې ډېر په دې موضوع کې لرې لاړ نه شو، که وخت راته راکړې قاري صاحب ښه تاسو ولې که نه ګوره مهرباني سوال وکوئ. قاري صاحب محترم، امریکا او د چین او روسیه ولې اصلاګانې اټومي جوړوي؟ دا ولې اټومي کېږده انجینر صاحب همدا دلیل دی، همدا دلیل دی. ګوره انجینر صاحب، دا ملتونه په وسلو ځانونه ساتي، ملتونه د ښځو نرو په ګډا او ډانسونو ځانونه نشي ساتلی، ملتونه په کرکټ ځانونه نشي ساتلی. تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ، په دې نړۍ کې په دې هیوادونو کې فکر واچوئ، نظر واچوئ. داسې ملت تاسې موږ ته په ګوته کوي چې هغه د په وسله ځان نه ساتي. کوم ملتونو سره چې وسله په لاس کې نشته، هغه هر وخت دی هغه سوال وکړم. او تلک صاحب دا سوالونه ډېر ودرې قاری صاحب. یو سوال دی ما ځان تر قاری صاحب، دغه خلک چې په اسلامي امارت باندې تاخت تاج کوي، 15 کلن حکومت هر وخت یادوي چې دوی افغانستان ته خدمت وکړي. دغه سیکولر ظاهر شاه په 40 کاله پاچاهۍ کې څه کړي دي؟ سردار داود څه کړي دي؟ همداسې دغه د کمونستانو 10 کاله رژیم یا 12 کاله دوی څه کړي؟ کومه ستنې جوړه کړې، پټاخې جوړه کړې. اسلامي امارت په تور د انقلاب کې اگر که داسې بوشکې جوړې کړې چې کوم امریکایان مریخ ته لېږلي، هغه تر اوسه نه دي کته شوي. دغه چې موږ ته دا وایي چې توپک په مځکه کېږده، بیا کارم رانه غواړي. توپک په مځکه کېږده، ظاهر شاه ته بابا وایي. ظاهر شاه څه کړي، نجیب څه کړي، دغه نور اسلاف دغه کمونستانو، خلقیانو، دیموکراتانو، د پوهنتون او د انسټیټیوټ فارغینو چې نن طالب ټارګټ نیسي په 15 کاله کې څه وکړه؟ دوی څه کړي دي؟ کلاندې داسې رامخې ته کې سلای جوړه کړې، هوایي ځواک یې جوړ کړی، ایټم بم یې جوړ کړی، څه شی کړي؟ د ظاهر شاه په وخت کې خو ټک لا چا نه و کړی. مولا، انجینر، ډاکټر، معلم ټول د دغه حکومت یو لرګي باندې تحت تابع وو. غیر له دې چې ظاهر شاه ډانس کلبونه او زونه د زنا لپاره ځایونه جوړ کړي، نورې څه کړي دي ملت ته د سیکولران وړاندې کړي؟ مبین صاحب هیڅ نه دي کړي، یوازې دا یې کړي دي چې د هیواد اردو او فوج چې کله هم جوړ شوی ده، هغه هیڅ کله هم د بهرني په خلاف نه ده جنګېدلی، هر وخت خپل افغان وژلی ده. د روسانو په وخت کې روسانو کمونیست ورونو، تاسې مهرباني وکړئ لږ صبر وکوئ. تاسې زموږ په خبرو کې مه رالویږئ لطفا. دا لایف د موږ ده، بحث هم د موږ ده. تاسو ته په حق درکوو چې 2-3 پوښتنې وکوئ، 2 پوښتنې کوئ، 3 کوئ، 4 کوئ، در سره ویلي کوئ، هلته پوښتنې وکوئ، بیا به موږ ځواب کوو. قاری صاحب محترم، کمونستانو چې کومه اردو کمونستانو ته پاتې شوه، د هیواد اردو په ځای د دې چې هغه اردو د هیواد پولې وساتي، هیواد د تیرینه وساتي، هغه د کمونستانو اردو هغې به خپل هیوادوال وژل، خپل افغانان یې وژل، 14 کاله په مسلسل ډول خپل افغانان وژل. همدا دلیل و چې هغه اردو د منځه لاړه، ځکه هغه اردو په وطني او اسلامي فکر روزل شوی نه وه، هغه په یو کمونیستي فکر روزل شوی وه، هغه د KGB د ګټو په خوندي کولو فکر روزل شوی وه. دا نننی اردو او پولیسو دا کمانډو چې دی موږ ته جوړ کړی دي 19 کاله کېږي. په 19 کلونو کې د بیلګې په ډول دوی د موږ ته وښیي چې د هیواد د پولو نه دې ساتنه کړې وي، د هیواد د سرحد نه دې ساتنه کړې وي، د هیواد کومه دروازه دې ساتلې وي، د هیواد کومه پسته دې ساتلې وي. تاسې ما ته د بیلګې په ډول وښیي. د ګوشتې پسته چې دوی سرتېرې پرې ورکړله، وینه یې پرې ورکړه، هغه د ګوشتې په پسته اوس هم پاکستانی بیرغ رپېږي. د تورخم په دروازه د مړی دې پرې ورکړل، وینه دې پرې توی شوه، بیا هم د پاکستان بیرغ پرې رپېږي. د برمل دروازه دې وګوره، د سیمې خردار دې وګوره. یعنې چیغې هم دا وایي چې پاکستان د موږ سره په جنګ ده، پاکستان موږ ته تروریستان رالېږي، دا ټوله جګړه د پاکستان په غاړه ده. نو 19 کاله چې تا سره پاکستان جګړه کوي، خو ته هم یو څه وکوه، ته هم یو قدم واخله. دا اردو په دې فکر روزل شوې نه ده.
موږ ته انګریزانو دا په دې فکر روزلی دي چې خپل افغان څنګه ووژني، څنګه یې وتړي، څنګه یې ونیسي، څنګه د یو چاودپوندي بزګر په کور چاپه ووهي، څنګه هغه په کور کې دننه ووژني، څنګه به د هغې ته دا فکر نه ده ورکړل شوی څنګه به د هېواد پولې ساتي. اجازه راکړئ یو سوال لرم. قاري صاحب بخښنه غواړم زما سوالونه پاتې شو او مهرباني وکړئ تاسو سوال وکړئ. موبین صاحب صحیح ده. وویل چې اوس ظاهر شاه تاسو رښتې ویلې که نه چې د نور ملکونه چې دا د کرکټ ټیم ولې نه لري، نو زه صرف دا سوال کول دا غواړم. وروره یو د قصاب که نوبات دی نه د لطفا وحید عالم صاحب تاسو خپل نوبت کې بیا خبرې وکوئ، دا بل ورور ته خبره وکوئ. موبین صاحب د ما نوبت دی. نه وحید افغان ورور تاسو مهرباني وکړئ. ټولو ته نوبات ورکړو. یو سل 19 مهرباني وکړه وروستۍ پوښتنې د لاندې مطرح کړه. بخښنه غواړم موبین صاحب تاسو قاري صاحب نه پوښتنه وکړو چې ظاهر شاه څه وکړو. زه به تاسو ته وایم ظاهر شاه د کجکي بند یې جوړ کړ، د نغلو بند یې جوړ کړ او د مایفر بند یې جوړ کړ، تونل سالنګ تونل یې وکړ، کارونټې بند. تاسو لطفا دلته په دې لایف کې د موږ سوالونو ځوابولو ته ضرورت نشته، تاسو موږ سوالونه جواب کړئ. قاری صاحب دا څنګه د نغلو باند نجیب دعوا کوي، کرزی دعوا کوي، غنی دعوا کوي، داوود دعوا کوي، ظاهر شاه دعوا کوي، دا څه رقم باند ده؟ دا ټول تاریخ ته لاړ شئ، تاریخ دا رښتیا ده که نه خواري وای وای خښ تب کې یخې ده. وروره مهرباني وکړه د موږ سوالونه مه ځوابوه، ته که سوال لرې موږ نه سوال وکړه. زه د تاسو موبین صاحب د مالم د سړي ته ډېر وخت ورکړئ. نه ما سوال نه ده کړی. زه به دا وایم چې ګوره تاسو نظام غواړئ موبین صاحب ما ښه که پرېږدئ که نه بخښنه تاسو چې خبرې کوئ په ما مایک هم قطع کوئ. نو ګوره تاسو زه وایم چې تاسو اسلامي نظام غواړئ او سختدریزه مسلمان هم تا ولې چې په دین کلک ولاړ مسلمانان هم په افغانستان کې دي، نو پاکستان کې څنګه ملا وروره جي موبین صاحب ته پرېږده دا د سوال مکمل کې پرېږده. نه سختدریزه به تعریف کوي. که سختدریزه مطلب له دین وي چې سړی مونځ او داس په جماعت په جمع باندې کوي، په حلاله نکاح واده کوي، خپل ژوند د شریعت مطابق د هغه د اوامرو لاندې چلوي، که دې ته دی سختدریزه وایي نو دا جمله قسم خدای سړی له ایمان نه خلاصوي. سختدریزه په معنا ته مونږ پوه که سختدریزه ته چاته وایي؟ ګوره موبین صاحب زه درته څه وایم، ګوره تا مخکې دلته خپله قاري صاحب مخکې ویې ویلې چې ګوره ودرېږه صبر وکړو که نه ته اوس یو خبرې ته خو سړی پرېږده الله هو پورې خو سړی پرېږده که نه سړی د ستوني نه ونیسئ. نو خو تاسو کې ګوره وروره تاسو کې مشکل دا ده چې تاسو ټوپ اچوئ بلې خوا ته منډه وهئ. ټوپ نه اچوم، تاسو منډه مه وهئ. ګوره لنډ سوال وکړه، لنډ سوال لنډ سوال دا د کلک مسلمانان ته ولې چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ولې یو عالم یو علما ولې خوب نه ویني چې پیغمبر علیه السلام مې ولید نن دې سره ناست هغه سره ناست په پاکستان کې هر ورځ ویني، ولې تاسو یو ورځ د خپل غږ نه جګوئ په پیغمبر علیه السلام تهمتونه راځي، ولې تاسو یو ورځ د خپل غږ جګ نه کوئ، ولې یو لایف مو نه کوو چې ومنو ولې چې دا دروغ دي، مطلقه دروغ دي. بس موبین صاحب ته پرېږده. ګوره وروره ته د اسلام نه ځان خبر کا، د الله د دین نه ځان خبر کا، د عقایدو نه د احکامو نه ځان خبر کا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدل د یو مسلمان دپاره دا محاله هم نه ده، د شریعت خلاف عمل هم نه ده. ما الحمدلله د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی ده، داسې به ډېرو خلکو لیدلی وي. دا کومه محاله یا بعیده یا د عقیدې خلاف عمل نه ده چې ته وایې چې ولې هلته خلک ویني ولې دلته نه وي. تاسې ډېره کمزوری سوال کوئ، ډېره کمزوري پوښتنه کوئ. علت دا ده چې تاسې د دین نه ناخبره یئ. تاسې دین باندې یو وارې ځان خبر کړئ بیا په دین کې بحث کوئ. زموږ تاسې مشکل دا ده، زموږ تاسې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې یو سړی خټګر ده، هغه خټګر ده خبرې په انجینرۍ کې کوي، یو سړی انجینر ده هغه خبرې په ډاکټرۍ کې کوي، یو سړی ډاکټر ده هغه خبرې په سیاست کې کوي. موږ تاسې خپل بخش نه پیژنو، خپل مسلک نه پیژنو. ستا مسلک په دین کې بحث نه دی کول، ځکه ته د دین نه ناخبره یې. ته اوسه پورې په دې نه یې خبره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدل ممکن دی نه دی ممکن، یو څوک یې وویني کیدلی شي نشي کیدلی، دا د عقیدې خلاف عمل دی یا نه دی؟ نه محترمه، الله رسول صلی الله علیه وسلم په افغانستان کې ډېر علما ویني. موږ تاسو په خاوره کې داسې علما شته چې هغوی د تندینه نور بلیږي، د هغوی د تندینه شغلې بلیږي، د الله اولیاء دي، د الله دوستان دي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویني، په خوب کې نه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او الله ته هغه ډېر قریب دي، ډېر نږدې دي. نو دا کومه بعیده کومه محاله خبره نه ده محترمه، او نه دا د عقیدې خلاف خبره ده.
او نه دا کومه معقوله پوښتنه وه چې تا وکوله او دومره. قاري صاحب محترم د دې څه اشاره کومې خواته و که هغوی خوب لیدلی که یې نه ده لیدلی زه خو یې کاملا ردوم دغه خوبونه بالکل حقیقت نه دي خو ته لاړ شه دغه پوښتنه له هغوی نه وکړه ګوره که موږ ووایو چې هغه خوب هغه به دروغ وایي هغه به په خپله ځان له ایمان نه خلاصوي دا د هغه عالم کار دی چې کوم خوب لیدلی هغه عالم دام نه اصلا کې هغه له تبلیغي جماعت سره یو څوک تړلی ده غواړي چې د دې څوک یادوي مبین صاحب په دې شپه زه پوه نه شوم دا طارق جمیل یادوي طارق جمیل یادوي هغه سره د طارق جمیل چې دا زه یوه خبره وکوم مولانا طارق جمیل یا د تبلیغ نور مشران چې دي ګورئ د دې په اړه تبلیغي جماعت چې دا هغه د اسلام مختلفې شعبې دي موږ په خپله شعبه کې کار کوو تبلیغیان په خپله برخه کې لګیا دي منډه ترړه کوي نو هغه د دوی خپل کار دی د دین یوه شعبه ده اړتیا څه ده چې موږ په هغې کار ولرو ته چې ما سره بحث کوې خو د ما اړوند زما نه پوښتنه وکوه د طارق جمیل پوښتنه د ما نه ولې کوي خو طارق جمیل سره خو زه نه ناست یم نه پیژنم نه ورغلی یم نه د هغې مدافع وکیل یم او بیا اصلا خبره دا ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدل محال نه دی د مسلمان دپاره او د عقیدې خلاف نه دی